السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن پر یو ډېرې مهمې مسئلې باندې بحث کوو. ستاسو فکر هم دې ته را اړومه، تاسو متوجه سئ. آنلاین سراپي ده، په دې کې موږ سرمایه ګزاري کوو د فریلانسینګ په حوالې باندې. د AGPTQ4 کمپنۍ ده، د انویسټمنټ د سرمایه ګزارۍ کمپنۍ ده. په اصل کې خو خپله جوړه سوې په انګلستان کې ده او په ټوله نړۍ کې، په ټوله دنیا کې په آنلاین شکل باندې د خلکو څخه سرمایه ګزاري پیسې قبلوي او په هغه معامله کوي. هغه ګټه یې بیا زموږ او ستاسو سره شریکوي. اوس ځینې کسان ته چې ووایې چې په دې کې سرمایه ګزاري وکړه، یا ځینې خلک خبر سي چې تا سرمایه ګزاري پکښې کړې ده، باره دوی وایي په دا خو ښکاره سود دی، دا خو تا ته پر پیسو ګټه درکوي. ته په دې کې سرمایه ګزاري کوې، دا تا ته ګټه درکوي. ګټه چې پر پیسو وکړې، وایي دا چې دی په حدیث شریف سره ثابته ده چې دا سود دی. نو څوک باید چاته پر سرمایه ګټه ورنه کړي، که یې ورکړله دا په سود کې حسابل کېږي. موږ به راسو یو لږ به دا ویب سایټ تشریح کړو. کوم کسان چې د یو عالمه څخه پوښتنه کوي، هغه غلطه پوښتنه وکړي، نو عالم خو چې دی هغه خو د حق تابعداره دی، هغه خو د ده د پوښتنې مطابق دته جواب ورکوي. نو موږ به اول د هغه ویب سایټ یو څه سم تشریح کړو او وروسته به بیا پر دې باندې خبره وکړو چې دا په سود کې راځي او که نه راځي. په دې ویب سایټ کې راځو ګورو، هغه زموږ د معاملې بخش ګورو چې موږ دې ته څو روپۍ په لاس ورکړي دي او موږ ته څنګه کار کوي. اول به راسو موږ پر دې ځای باندې به کلیک وکړو چې ښه وپوهېږو. ګوره پر دې ځای باندې موږ کلیک کوو. دې باندې چې موږ کلیک وکړئ، کومه سرمایه ګزاري چې موږ کړې ده، موږ کومه سرمایه ګزاري چې کړې ده د هغې ګټه موږ ته په څه شکل راکوي. موږ ته فکس یا معلوم پرسنټیج یا فیصدي ګټه نه راکوي چې خدای نکرده په سود کې حساب سي. موږ یو چا ته پیسې ورکوو چې دغه 1,00,000 روپۍ واخله، هغه موږ ته وایي چې زه به د دې 1,00,000 روپۍ د میاشتې تا ته همیشه فکس 10,000 روپۍ درکوم هره میاشت، که زه ګټه کوم که تاوان، دا خو حرامې دي، په سود کې راځي. او بله دا خبره چې موږ یو چا ته پیسې ورکو، یعنی په قرض حسنه یې ورکړو، خو بیا د هغه په مقابل کې موږ اضافه ځینې واخلو. مثلا یو چا ته ووایو چې 1,00,000 روپۍ درکومه، یوه میاشت بعد به ما ته 1,10,000 روپۍ راکوي. خو که دې دا روپۍ 2 میاشتو ته وځنډولې، بیا به 1,10,000 نه بلکې 1,15,000 راکوي. که دې 3 میاشتو ته وځنډولې، بیا به نو 5,000 نور پر اضافه کېږي. داسې به پر دې پیسو اضافه کېږي. نو دې ته ښکاره سود ویل کېږي. خو ستاسو پام زه دې ځای ته راړوم چې په دې کمپنۍ کې سود نسته، په دې کمپنۍ کې فکس پرسنټیج هم نسته. موږ چې کومه سرمایه ګزاري کوو، د هغې سرمایه ګزارۍ په مقابل کې کمپنۍ موږ ته وایي چې د سبا چې کوم موږ ستاسو په پیسو باندې سرمایه ګزاري، مثلا تاسو دلته وګورئ، متوجه سئ، موږ څو تقریبا ما خپله $251 دې کې سرمایه ګزاري کړې ده او دغه هره ورځ ما ته تقریبا 3 معاملې کوي دا کمپنۍ. دا زما په $200 باندې $251 باندې 3 معاملې ما ته کوي. په یوې معاملې کې ما ته دا ډالر رانیولې دي. ګوره BTC یې راته رانیولې ده. دا زما په څو په $251 باندې ما ته چې شي رانیولې ده، BTC یې رانیولې ده. د چا څخه یې رانیولې ده؟ دا BTC د کوم ځای رانیولې ده؟ د بایننس څخه رانیولې. ګوره بایننس پلیټفورم څخه یې رانیولې، صحیح ده. او دا چې یې رانیولې ده، بیا دا خرڅه کړې پر چا باندې ده؟ د خرڅ خبره به یې وکړو، صحیح ده. دا یې پر کوربیټ پلیټفورم باندې خرڅه کړې ده. ګوره دا پر دې پلیټفورم باندې خرڅه کړې ده. او دا یې چې رانیوله، هغه وخت چې دا رانیوله په څو یې رانیولې ده، هغه یې رانیولې ده. ګوره دا یې د رانیولو قیمت دی. ګوره دا یې د رانیولو قیمت دی. او کله چې دغه
بی ټي سي رانیوله، دا یې بیا خرڅه په څو کړه. زه به تا ته وایم دا بیا په دې قیمت باندې، یعنې دا دوه قیمته دی. ګوره قیمت خرید دی او قیمت فروش دی، بیا په لاندې قیمت باندې خرڅه کړې ده. د دې هغه ګټه چې ده، هغه ګټه چې په فارسي کې ګټې ته مطلق سود ویل کېږي. داسې نه چې تاسو د دغه نامه څخه بیا سود واخلئ. دا سود دا مطلب نه چې سود دی، ځکه په عربي کې سود ته ویل کېږي، په فارسي کې ګټې ته سود ویل کېږي، په انګلیش کې ګټې ته پروفیټ ویل کېږي یا مارجن ویل کېږي، او په پښتو کې موږ ګټه ورته وایو یا فایده ورته وایو. حتی په فارسي په دري کې، په دري ژبه د افغانستان په دري ژبه کې بیا منافع ورته وایي. صحیح سو؟ نو دا څه شی سو؟ دا د یوې سودا ټول ډیټیلز چې ما تاسو ته درکړي، ټول معلومات سو. یعنی یو مکمله سودا په دغه کټګوریو کې دلته وموږ ته جمبسته سوې ده. ګوره په دغه کې اول یې څه شي راته رانیولی دی؟ پول واحد یې څه شي راته رانیولی دی؟ هغه یې بی ټي سي راته رانیولی ده. څو یې راته رانیولی ده؟ د 251.4 ډالر رانیولی ده. د چا څخه یې رانیولی ده؟ د بایننس څخه یې رانیولی ده. پر چا یې خرڅه کړې؟ په کوربیټ سراپۍ باندې یې خرڅه کړې ده. نو په څو یې رانیولی ده؟ په 3,840.6 ډالر یې رانیولی ده. او خرڅه کړې په څو ده؟ خرڅولو قیمت یې بیا وګوره 44,270 څومره ډالر یې رانیولې ده. صحیح ده؟ د دې پروفیټ یا هغه مارجن چې راوتلی هغه څو دی؟ $2.50 راوتلی دی. دا په دا یوې سودا کې. ما ته د ورځې 3 سوداوې کوي، ځکه دا ډیټ او تاریخ ته هم تاسو متوجه سئ چې دا تاریخ دا دی. په دې ځای کې موږ ته ډیټ او تاریخ راکوي. ګوره دا د یوې ورځې تاریخ دی او دا بیا دا هم د هغې ورځې تاریخ دی. ګوره دلته د دې خط لاندې دا هم د بلې ورځې د هغې ورځې تاریخ دی. نو دا 3 سوداوې موږ ته په دا یوه ورځ راته کړي دي. نو کل ملا کې چې ټوله سره له یو ځای کو باره څو کېږي؟ دلته دا 200 ډالر 250 ډالر باندې ماته یو دا ګټه راکړې په یوې سودا کې، په بلې سودا کې دا ګټه راکړې ده، او په بلې سودا کې ماته دا ګټه راکړې. دا 3 سره ګټې چې سره یو ځای کې دا څو ګټه کېږي چې ماته راکړې ده. اوس به پر دې باندې هم تاسو سره زه خبره وکړم چې دا ټوله ګټه څونه کېږي. دا به څو تاسو ته به زه ټوله ګټه وښیم چې دا ټوله ګټه اوس تاسو وګورئ. مثلا وای درآمد امروز د نن ګټه. صحیح ده؟ دا ده. دا 3 سوداوې چې دي تاسو په ماشین حساب ورته وکئ. دا 3 سوداوې چې دي تقریبا د نن ورځې سوداوې دي چې ماته یې راکړې دي. نو دا $2 او 50 سوې ده. دا خو د یوې ورځې ګټه ده، خو د دې روز د پرون ګټه بیا دا سوې ده. تفاوت یې په مابین کې دلته تقریبا 50 سنټه دی، خو کله کله تفاوت په مابین کې $1 راسي، $0.5 راسي، $2 راسي، یا زیات سي یا کم سي. په دې کمپنۍ کې چې زه سبا څونه پیسې ګټم په دا هېڅ چاته نه معلومېږي، تر څو چې سودا نه وي سوې، خرید و فروش نه وي سوی، وروست تا ته مخکې نه ګټه نه معلومېږي. ما مکمله ګټه چې کړې ده تقریبا دا زما د پیسو مکمل طور باندې هغه دلته راځي لیکل کېږي. نو هیله کوو کم کسان چې د پر دې کمپنۍ باندې د سود حکم کوي هغه دې په دې کمپنۍ اول ښه سم سر خلاص کړي چې دا سود وایي څه شي ته. موږ ته پر پیسو ګټه نه راکوي، موږ ته زموږ پر سودا باندې ګټه راکوي. چې څومره سودا وسي په کمپنۍ کې هغه ګټه موږ ته راکوي. دا مخکې دا نه معلومېږي چې سبا زه څو ګټم، بل سبا څو ګټم. خو چې کله سودا وسوه، د ګټې حساب وسو، د سیستم په ذریعه باندې سودا کېږي، د سیستم پر ذریعه باندې ګټه نیمایي کېږي، د سیستم په ذریعه باندې ټول حساب و کتاب ستا اکاونټ ته ډالر راځي او بېرته یې ته راویډرا کوي خپل والټ ته، شخصي پرسنل والټ ته راویډرا کوي. ټوله په اټومیټیکلي شکل باندې کېږي.
او دا خبر هم درته کوم دا کومې پیسې چې ستاسو څخه په مضاربت اخلي او کار په کوي د دې پرسنټیج نه دی معلوم، خو بیا هم د انسان په فکر باندې چې سوچ ورته کوي. مثلا هر تجار پوهیږي چې زه دغه شی رانیسم په دې کې به تقریبا د اوس په بازار ماته څونه ګټه وکړي، یعنی تقریبا د خپل سوچ وي. نو دلته موږ ته د یو پرسنټیج په شکل باندې صرف اندازتن یو ویلیو راکړی ده، یو اندازه یې راکړی چې کیدای سي ستاسو ګټه تر دغه پرسنټیج په مابین کې اوسي. ګوره د 3% یعنې څومره سرمایه ګزاري چې تا کړې ده د ورځې په دا سودا کې کیدای سي د 3% څخه تر 7% پورې تا ته ګټه پیدا سي، خو چې کله ګټه درته راغله هغه اعتبار لري. دا پرسنټیج چې دلته ورکړی دا هم صرف اندازتن ورکړی دی، د دې دپاره یې نه دی ورکړی چې تا ته به فکس یا 3% راځي یا به 7% راځي. نه کله کله دا 3% لا نه راځي، تر 3 لا کم ګټه راځي، خو هغه وخت چې بازارونه خراب وي نو بیا ګټه یې بیخي لږ وي. نو هیله کوم چې تاسو به سر په خلاص سوی. نو هغه خبره حدیث شریف چې دی هغه پر دغه سیستم باندې د زموږ پر کاروبار باندې نه تطبیق کیږي.